نو عرض مې څه درته کوی عزیزانو، مهم شی دغه دی، مهم شی څه دی چې راسي اتباع پیدا کو، انقیاد پیدا کو، تسلیم پیدا کو، د الله عز وجل په احکامو کې از راه ضد و تعصب مصلحتونو حکمتونه راونه باسو. یعنی داسې تلاش ونه کړو د الله عز وجل پر دین باندې اشکال ولرو. ډېر مهمه مسله ده دا، ډېره مهمه مسله ده. هر چا چې په دین کې کمزوري درلوده، په عمل کې کمزوري درلوده، دا معنا دا ورکوي چې عقیدوي مشکل لري. نن تا ته یو خط راځي، په دې تا ته یو پاکټ راځي، په دې پاکټ کې یو خط پروت دی، په دې خط کې لیکلي دي چې پر 4:30 بجې ستا د ملک د رئیس جمهور سره ملاقات دی، تا ته خصوصي وخت درکړی دی، پکار یې. نو ته به څونه تیاري نیسې، ته به څونه تیاري نیسې. 4:30 نه پر 2:30 بجې به ستا خوب حرام وي، بیا به ځې د بس ټکټ وي، بیا به تیاری فلانې فلانې فلانې. ولې دې تماده خو ستا یقین وي چې دا د هغې خوا څخه دا خط راغلی دی، ما غواړي، لیکن تهجدو ته مشکرات پراته وي. انا ملک الملوک. د قیامت په ورځ به الله عز وجل اعلان وکړي زه د پاچیانو پاچا یم، زه د پاچیانو پاچا یم. یو مجازي، یو مخلوق، یو بې اختیاره. نه خپل اختیار څوک لري؟ د نړۍ هېڅ رئیس جمهور نه وایي زه د پر دنیا اختیار لرم. دا ماسې درواغ دی. دا 10 میلیونه چې وایي دا ماسې اوازې دي. ولې سوا کار کوه؟ عجبه خلک دي صلاح کوي، تا ته چا ویل چې ته یې مه کوه؟ بسم الله. مسلمان خو داسې معامله ده. مسلمان که ژوندی و هم خیر دی، مسلمان که مړ و هم خیر دی. مسلمان که ژوندی و زندگی د الله پر کتاب برابر او غازی دی. مسلمان که ولاړ شو شهید دی. 10 میلیونه وژنم خو وژنې نو یا د صلاح د چا سره کوي؟ بسم الله مړی هغسې پک لري. بهرحال چیرې ولاړه خبره. نو مهمه چی شته؟ عرض مې څه درته کوي چې نن داسې انقیاد پیدا کو، اتباع پیدا کو او ادب پیدا کو، د شریعت احکامو ته احترام ولرو. دا ډېره مهمه مسله ده. با ادب با نصیب، بې ادب بې نصیب. د دین د شاعر تقدس احترام چې ولرو بیا کامیاب وي. مولانا بیجلیګر صاحب رحمه الله دې خدای ورحمیږي، هغه وایي زه ولاړم هندوستان ته چې ولاړم دارالعلوم دیوبند مدرسې ته ولاړم. د دارالعلوم دیوبند مدرسې بغل ته ولاړم، یو هندو را روان دی، یو سیک را روان دی، یو هندو را روان دی چې کله د دیوبند مدرسې ته راورسېدي وایي لاسونه یې په خپل طریقه داسې کړل د دیوبند د مدرسې دیوال ته سر کښته کوي. دا څه کوي؟ دا مدرسه خو د مسلمانانو ده، دا مدرسه خو د مسلمانانو ده. هندو څه کوي چې کښته کوي؟ یعنې یو داسې چم یې وکړي لکه دوی چې خپل خدای ته سر کښته کوي، یو داسې د عاجزۍ چم یې وکړي. علما راټینګوي په هغه خپل اردو ژبې ورته چې تا لرې د خیره ګل خیره، تا لرې د خیره، ته څه کوې؟ دا خو د مسلمانانو مرکز دی. ول مولانا صاحب موږ هندوستان ته دلته د سیکو هندو د مسلمان معامله نه ده. دې ملک دې سرزمین ته چې الله عز وجل د انګریزانو د اشغال څخه ازادي ورکړل هغه دغه د دیوبند علما وه. موږ به تر قیامته پورې د دوی احسانمند یو. موږ خلک ولې احسان نه مني؟ ولې احسان نه مني؟ د دې دیني مراکزو، د دې دیني شاعرو، د دې دیني مقدساتو. ما تاسې ته د روس د ملک یو مثال درکړي. یو انجینر دی، یو مسلمان دی، هغه 15-16 کیلومتر صرف د جمعې په لمانځه پسې مزل کوي چې شاوخوا مسجد نشته. د دې شکر چا ادا کړی دی؟ حکیم علامت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د حدیث شریف شرح کړې ده. وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله تعالی. کله چې یو قوم راجمع سي د الله په کور کې، دا یې موږ تاسې راجمع سوي. والله که خو نه ماته ستاسې نسب قومي معلومه ده، نه به تاسې په دغه نیت راځي چې دلته نو یو څوک پلانکی د پلانکي زوی او د پلانکي قوم سړی ناست دی. تنظیم هم موږ تاسې شکر نه لرو، سیاسي مسایلو کې موږ تاسې داخله نه لرو. د الله د دین دپاره خبره ده که څوک اوري وادي وري، که نه موږ مشکل نه ورسره لرو. دا د دین خبرې به کېږي که بدې لګېږي که ښه لګېږي. گرم گوید نرم گوید خوش بگیر، گرم گوید نرم گوید خوش بگیر، تاریخی یابی از ناری سعیر. ستاسې د ټولنې علما صلحا اتقیا بزرگان د دین چې تاسې ته نرمې خبرې کوي، که ګرمې خبرې درته کوي خوش بگیر، ښه په سینه یې واورئ، ښه په زغم یې واورئ، ښه په حوصله یې واورئ. ولې تاریخی یابی از ناری سعیر؟ دا دلته چې لاس ایسته دورې درته کوي دا د دې غم اخیستلی چې تا د دوژخ د اور سره وساتي. هی که نه دی؟ نو هندو دی، ما ورته کافر بولو، ګاو پرسته یې بولو، دغه عبادت کوي، مشرک یې بولو. هغه چې راځي د دیوبند مدرسې ته سر کښته کوي، وایي دا هغه ځای دی چې موږ ته ازادي راکړې ده، موږ یې د استعمار او د اشغال څخه خلاص کړي صرف د دنیا د ژوند دپاره. او زما استاد دغه مراکز. نو ما څه درته ویل؟ حکیم علامت صاحب خبر مې هېره سوه. هغه وایي کم قوم حدیث یې پېښ کړ، مسلم شریف حدیث دی، ابو هریره صاحب راوي دی. کله چې یو قوم په یو مسجد په یو
ومجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، د بیت سمرا د الله کور دی. کله چې یو څوک راجمع شي د الله په کور کې، یتلون کتاب الله، د الله کتاب وایي. دا ساره آیاتونه درته وایم. حافظ د قرآن هم نه یم، حافظ د قرآن ویډیو حفظ په خپلو بچانو حفظ وکړي. کوم عالم چې حافظ د قرآن وي هغه به موږ غوندې بیا افسوس کوي. هغه به موږ چې 3 آیاته یادو نه پس مو وکړي. حافظ صاحب ماشاءالله حافظ د قرآن چې سي، بیا ورسره قاري د قرآن سي، بیا ورسره عالم د قرآن سي، بیا نور علی نور دی. یتلون کتاب الله، یتلون کتاب الله. په خپلو بچانو حفظ وکړي، په خپلو بچانو قرات وایاست، په خپلو بچانو دین زده کړئ. چې دین دې په زده کړئ بیا جغرافیه پوهه، فیزیک پوهه، ساینس پوهه، عصري تعلیم پوهه. که خدای دې تا نرکړي چې ته اسلامي ملک اټمي طاقت جوړ کړې، بې دینه کوه مه. اټم دې جوړ کړی خو دیني مفکوره بنلی. دا اټم څه ګټه کوي؟ نن موږ ته اټم څه ګټه وکړه؟ کشمیر چې اویا لکه مسلمانان دي، که څو لکه مسلمانان پکښې دي، څه ګټه وکړه؟ د کفارو قبضه کوي. اسلامي ملکونه مې نه وار پر مسلمانان قبضه کړي، څه ګټه؟ دا اټم موږ ته څه ګټه کوي؟ هېڅ ګټه نه کوي. چې اسلامي مفکوره او د مسلمانانو اتحاد یې بیا به ښه خوند کوي. دا شی حکیم الامت صاحب فرمایي، هغه حدیث شریف دی چې کله یو قوم په یو د الله په کور کې راجمع سي، یتلون کتاب الله، د الله د کتاب آیاتونه وایي، ویتدارسونه بینهم، په خپل مابین کې یو بل ته سره وایي، الا نزلت علیهم السکینه، پر داسې خلکو به الهي سکون و اطمینان وریږي. وغشیتهم الرحمه، شاوخوا به فرشتې، وغشیتهم الرحمه، رحمت الهي به دوی لاندې کوي. وحفتهم الملائکه، وحفتهم الملائکه. په کم مجلس کې چې د الله د ذکر خبرې کیږي، الته په کم مجلس کې چې د الله د یاد خبرې کیږي، فرشتې شاوخوا پر راګرځېدلي. حکیم الامت صاحب فرمایي، هغه کلیوال چې په کم کلي و محل کې مدرسه د دغه حدیث شریف په شرح کې درته ثابتوم چې پر دې مدرسې کم انوارات ووري، هغه به پر کلي خامخا ووري. په کم کلي کې چې دیني مدرسه وي، شرعي مدرسه وي، د قرآن حفظ کیږي، د قرآن قرات ویل کیږي، هلته کتابونه ویل کیږي، پر هغه کلیوالو د دغه نعمت شکر لازمي دی. مدارس کې بل شی نشته. انفرادي خامي موږ لرو، انفرادي خامي لرو. د دیوبند په مدرسه کې یو چا غلا وکړل، د دیوبند په مدرسه کې یو صندوق وولسو، پیسې غلاس وریا، هله تلاشي وسول، شخص یې ټینګ کړي، حکیم محتمم پرې راویستی، اول دغه طالب غلا کړې ده، دغه طالب د دې بل طالب صندوق ولې د غلا کړې ده. حکیم علمت صاحب په هغه زمانه کې دیوبند کې و، هغه ول ما ته چې راویستی، ول ما دا خبره مه وایسه، طالب غلا نه کوي، غل د طالب په بڼه کې راغلی دی. طالب تعریف چیش دی؟ د طالب العلم تعریف چیش دی؟ قرآن و حدیث د کول، عمل په کول، و دې قوم ته د امانت سپارل. څوک چې د داسې صفت خاوند دی هغه غلا نه کوي، هغه غلا نه کوي. یا غل د طالب په بڼه راغلی دی، غل د طالب العلم په بڼه راغلی دی، شکل یې د طالب علم جوړ کړی، د غلا یې کړی. دینی مراکز، دینی مساجد لکه دا چې دی ټوله د ملک په سطح دا د هدایت مراکز دي. انفرادي خوامی زلرمه سي د هر ځای مشکلات سته، موږ ستاسې د وس څخه لږ قدم راخیستی دي، ستاسو ته به دا مشکلات رفع کېږي، خو د دې شکر پر ټولو لازم دی. د دې شکر باید ادا کړي. په هغه نیت مور ته ګوره توهین که چا کوي، سپکاوی که چا کوي، انجام یې خراب دی. وحفتهم الملائکه، د دغه حدیث په شرح کې حکیم الامت صاحب فرمایي، الله عز وجل بخیل ذات نه دی، الله عز وجل کریم ذات دی. دا به امکان نه لري چې دلته پر دغه مدرسې او پر دې مسجد باندې انوارات الهي ووري، او دې مدرسې او مسجد ته چې کوم کسان راځي پر کلي دي نه ووري. نه نه نه، باران چې ووري بیا پر ټولو ووري، بیا پر ټولو ووري. د الله عز وجل رحمت چشتي عام دی. ما هر څه درته کوي چې خپل دین ته غاړې کښېږدو، یو خو عملي کول دي، د عملي کولو سره د یو شي احترام ساتل دي. احترام ډېر غټ شی. دوه قسم انسانان موږ لرو په دې ټولنه کې، واورئ، دوه قسم انسانان. اول قسم هم عیب دی، خو الله پاک دې اصلاح کړي. ځینې کسان داسې دي چې دیني مقدساتو، دیني مشاعرو، اشاعرو ته احترام ځکه نه لري، نه پوهېږي، خورا سر یې نه خلاصېږي. مدرسه څه شته، مسجد څه شته، ملا صاحب مفتي صاحب څوک دی، پیر صاحب څوک دی، هسې زندګي بس دی، سهار راوځي ماښام بل شی نه لري. سادګي ناپوهي پر غالبه ده. حکیم الامت صاحب فرمایي دا دونه عیب نه دی. دا سړی تبلیغ ته بوځي، دینی مرکز ته به بوځي، په پیري مریدۍ کې به داخل مدرسې پوه بسي. دومه طبقه داسې انسانان دي چې د دغه شانو سره ضد عداوت لري. دا غټ مشکل دی. د داسې کسانو انجام بیا خراب دی. لیکن په ناپوهۍ کې چې به کوي هغه بیا دونه عیب نه دی. حکیم الامت صاحب خطبات کې لیکلي دي، په هندوستان کې یو وطن دی د رامپور په نامه باندې، او انتقاداره په دې رامپور کې ټول پښتانه دي. اوس نو بیا ګورو دا یې بس پیش
په را پښتنو کې هم بعضې قومونه داسې دي چې لږ په دې ګپو شپو کې مشهوره دي، نوم بیا نه اخلي، بیا جنجال ونه کې خلک. نو دی وایي رامپور کلي ته شیخ راغی، پیر صاحب راغی. شیخ و پیر چې راغی اخ نو چا راوستي داسې یو مرکز نو خو خلک ورته تله وراتله. نو د دې رامپور په کلي کې د رامپور یو منطقه ده، دا کلي بولي هر څه هسې بولي. په دې کې یو سړي فکر وکړي د خانکا په نامه راخیستلو خانکا دم فکر وکړي چې وربسم دلته خورا اوازې دي چې پلانکی پیر صاحب راغلی دی، پلانکی پیر صاحب بیانونه دي، خورا بیعتونه دي، خلک ووځو ولاړ څه لکه زموږ هغه جان چې مولي یاسین صاحب راغلی ګر دنیا سره ایسته وګورې کړي. افسوس خانکا هم راغی چې راغی هلته مجلس ته راغی، پیر صاحب ناست پر مسله باندې خاص هم راځي. نو پیر صاحب ته کښېنستي ویل پیر صاحب مبارکه ما خو ستا په باره کې ډېرې خبرې اورېدلې چې ته ډېر بزرګ یې او ته ډېر غټ سړی او دا ستا شهرت مې ډېر، نو زه هم رالم چې دا ستا په زیارت باندې مشرفه سم. هغه خوارکۍ ورته ګردمر دا قانون دی زموږ د بزرګانو د صلحاو چې څوک یې مخامخ تعریف وکړي دوی ته هغه صفت د ځانه سیسته کوي. نو هغه ورته وایي زه هېڅ شی نه یم، زه یو نه اهل سړی یم، زه یو نه لایقه سړی یم، دا مچ دا مریدانو دونه ګټ کړی یم، زه د الله پاک عام بنده یم، دونه نه یم لکه ته چې راته وایې. دی ورته ګوري ښه نو چې ته نه اهل و نه لایق یې نو زما یې د خدای په امان چې دونه نه اهل و نه لایق یې ما چې نو خدا کیسه دوی ول داسې ښه غټ سړی دی. هغه ویل یا داسې کیسه بل رقم نو خپل کسري نفسي وکړل، تواضع وکړه، روان شو. ولاړی خانکا روان شو. دا خو یې بل ملګري په مخ ورغی څه کوې خدای دې خیر کړي. هغه ویل دلته تلنو خو تاسو داسې غټ پیر دی غټ شی دی، هغه ته چې ورله مالته داسې غټ پیر هغه ویل زه یم نه اهل یم نه لایق یم عام سړی یم، دا خلکو داسې مشهوره کړی یم په حقیقت کې زه شی نه یم. هغه ویل خو توبه وکړه کور دې خراب نه شو، دا دې څه چم وکړي، داسې نه کوي سړی چاته دا خبرې نه کوي. نو ته به لاره ولاړ شول یا درځه هر څه معافي به ځینې واخلو دا چم مه کوه. او درځه نو چې ته ورځه هغه سر ورخلاص کړي چې ورور دا د کسري نبضي په خاطر کې دي، د تواضع په خاطر کې. نو یې را روان کړي. د یوې وارې چې ورته رایستي بهرول پیر صاحب ډېره معافي غواړم، ډېره معافي غواړم. ما دا فکر نه کوي چې بزرګان هم درواغ وایي، ما دا فکر نه کوي چې پیران هم درواغ وایي، ما چې دوی چې هر څه وایي رښتیا وایي. نو زه چې بس په دې پوه شوم چې پیران هم کله کله وایي نو دا یې بېرته رانه ستاسو معافي واخیسته. حکیم الامت څه وایي دا نه پوهېدی، دا دې خوارکي د زړه څه دی، دا نه و چې مطلب د زړه څه بغض بالا پیدا سو. خوارکۍ پوهېدی نه، ته د صداقت او خپل کم عقلي دغه هلته را رسولي. نو هغه وباره هغه خوارکۍ تر هغه له بدتر کې تر بل ورچول ته نه اهل یو. نو هغه بیا سر خلاص کړي دا طریقه داسې ده. نو بیا دغه دوم کس را ولاړ شو دې پیر صاحب ته ویل چې پیر صاحب دا رامپور منطقه ده، دلته دغه خلک دلي دي، دلته تواضع موازه ونه کړې، دلته دا مه وایي زه نه اهل یم، شاته به نه وایي زه نه اهل یم چې چا ول بزرګ ورته دونه نه تر دغه دوه باره بزرګ یم. دلته کې دې چا ته ول زه نه اهل یم زه هېڅ شی نه. نو هغه بیا خلک دستي بیا درسه ولاړېږي. نو دا مې څه درته وویل چې دلته دوه قسمه ترتیب دی. یو هغه دی چې نه پوهېږي، هغه نه پوه به الله عز وجل پوه کړي، لیکن یو هغه دی چې د ضد پر بنا د تعصب پر بنا د مشکل پر بنا باندې دا خبره کوي. نو هغه کسان باید اصلاح سي، باید اصلاح سي، سره ومنو ښه ته ښه ووایي بد ته بد ووایي او الله عز وجل دا خبرې موږ ته راشي. هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. څوک چې پوهېږي او څوک چې نه پوهېږي هغه نه دي برابر. علم رڼا ده او جهالت ناپوهي ده. خپله که نه پوهېدی بل چا څه معلومات وکړه، خپله که نه پوهېده بل چا څه معلومات. نو عرض مې درته کوي دوې درې خبرې ته کوم افات بس ختموم. د ذکر معامله مې درته کول چې الله عز وجل په قرآن کریم کې د ذکر کلمه بار بار راخیستې ده. د ذکر کلمه سورة یاسین کې الله عز وجل د ذکر باس راخیستې ده. سورة صاد کې الله عز وجل فرمایي ان هو الا ذکر للعالمین. قرآن ذکر دی، قرآن فضل و نصیحت دی للعالمین، د تمام جهان د خلکو د پاره، که انسانان دي که پیریان دي که عرب دي که عجم دي، دا دین د ټولو د پاره هدایت دی. ځپسې سورة صاد کې راځي، سورة القلم کې راځي، په سورة الاعراف کې غالبا الله عز وجل فرمایي او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. نوح علیه السلام خپل قوم ته د الله عز وجل د دین پیغامات راوړه چې ای قوم دغه حلال دي دغه حرام دي، دوی څه ورته ویل ته لیونی یې ته پلانکی یې. الله عز وجل دغه خبره حکایت کړې ده. او عجبتم ای د نوح علیه السلام قومه تاسو تعجب پر دغه کوئ ان جاءکم ذکر من ربکم چې ستاسې طرف ته ذکر راغی، پند و نصیحت راغی، علی رجل منکم پر ژبه د یو داسې سړي چې هغه ستاسې د جنس څخه دی. نو ټول به بیان نه کوي، نو خو د هغسې به ترتیب وي چې یو به بیان کوي په لسګونو په سلګونو په زرګونو بې سامعین. لینذرکم دغه سړی چې بیان درته کوي، دغه سړی چې دلته درته ناست وي بیان درته کوي، په کالو یې خطا ایستلی یاست، په جوبې یې خطا ایستلی یاست. لینذرکم د دې مطلب دا دی چې تاسې د الله د عذاب وبېروي.
ځان درته شوم پر هغه آیت کې نه پټوم په نوح علیه السلام یې نه تطبیقوم یعنی داعیان څه دي هغه ټول لینذرکم چې موږ تاسې د الله د عذاب وبېروي اوس که ما ته د حق ګور یو خبره واوري ما د میراث مسله مخکې ذکر کړل که دغه عوامو ته دغه خلکو ته د مسلمان د حق د خوړلو سزا وي نه کې ذکر نو دا بیا کله عمل پکوي حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي که یو انسان راولاړ شي د بل انسان د مځکې د پنډل بغل یول ویشته وي یا ترې ولویشت کم زیات وي د قیامت په ورځ به د الله حضور ته راسي تر اوم تبخت مځکه پورې به دا مځکه په شا وي نو زما د امده وجري پکېږي د هغه حدیث مې ورته وایه تاسې په خدای باور وکړي مال یول ویش مځکه وړی سي یو من بار موږ تاسې د بازار څه نسو راوړئ دا حدیث شریف کې په دې کې شک نشته وما هو بقول شاعر وما هو بقول كاهن وما ينطق عن الهوى د ځان خبرې نه کوي ان هو الا وحي يوحى دا نه حق کار دی یا ایها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ای هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دي دا خپل مالونو سرمایې په خپل مابین کې په ناروا طریقه سره مه خورئ په ناروا طریقه سره مه